زه یو نصیحت وکړم اکثر مسافر وروڼو ته، زموږ دا خلک چې دا پښتانه چې مزدورۍ باندې ویني دوی یو حالي او دا نور قومونه چې ویني دوی بل شان حالي. لکه دا نور قومونه چې ما څومره لیدلي دي نو چې کار کوي هغوی د بدن ډېر خیال ساتي، هغوی ښه باقاعده سیفټي والا ټوپۍ، بوټان، لاسپیرۍ، چشمې، کپړې که د هغې دپاره ځان له پکاري د هغې دپاره طور طریقه که بره خیږي ځان ته یې پړي اچوي، یا ډېر په طریقه هغوی لګیایي. هغوی د دې بدن دا محسوسوي دا خبره چې دا بدن ډېر قیمتي دی، که دی نو زه به هر څه وکړم صبر. زمونږ هغه ورپدو دي مړه خواشه دا پکې چتره دې وکړه دې وکړه دې وکړه، بلو چې ګوري یو له لاس یې پرې کړی، یو له ککرۍ والي، یا بې دیوال راولېدلی مړ پروت وي، یا د هغه نور وله صفت کوي. پښتانه به مني زړور قوم، دې ته زړورتیا نه وایي، خفه نه شي، خو دې ته کم عقلتیا وایي. د زور د راښکاره کولو خپل ځای هلته سړی زور راښکاره کوي، په دې کې څوک زورونه نه راښکاره کوي او نه زړورتیا راښکاره کوي. دا ستا بدن دی، د په تا حق دی. نو موږ په دې کې ډېر لاپروا یو او دا موږ ګورې ځان سره ظلم کوو، دا موږ د ځان سره ظلم کوو. او څو کیسونه ما په خپله زه د خبرې شوی م لیدلي دي، څو کیسونه لاسونه یې لګېدلي دي، پرې شوي دي، راولېدلی دی، ملا یې ماته شوې ده، دیوال پرې راولېدلی، څو کسان پکې په یو ځای مړه شوي دي. هغه څه شی لګوي هغې سرمن وله خراب پکې، ځکه چې د احتیاط نه یې کړ. نو زما تاسو ته نصیحت دی، دې کې احتیاط ډېر کوو.